د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست له ټولو خلکو غواړي چې کانګو ناروغي دي جدي ونیسي او دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید د څارویو حلالولو په وخت کې مخنیوونکي تدابیر ونیول شي. هنگام ذبح حیوانات اینا هم توصیه های دکترها را که عبارت از ماسک پوشیدن است، لباس های پی پی ای یا موکت هایی است که اونا بپوشه، موزه و دستکش و عینک و تا که در جریان ذبح حیوانات از این ویروس کشنده اینا در امان باشه. په مزار شریف کې د مسلخ مسولین هم له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې خپل څاروي د حلالې لپاره مسلخ ته راوړي ترڅو دغه ویروسي ناروغي نور انسانانو ته ونه لیږدول شي. په دغه اوسنیو حالاتو کې چې د کانګو مرض شیوع کړی ده په دې ورځو کې او په دې وجه باندې خلک ویریږي، غوښه په بازار کې هم نه اخلي، کمه شوې ده چې ځکه د مرض د شیوع نه ویریږي چې مرض یې ونه نیسي، د حیوان دغه مرض انتقال نشي ورته قسمه قسم امراض دي. نو په دغه لحاظ باندې د قربانیو په ورځو کې چې لوی اختر را روان ده، زموږ غوښتنه د خپلو هیوادوالو نه دا ده چې خپل مالونه د قربانۍ مالونه د ذبح دپاره مسلخ ته راوړي. زموږ مسلخ معیاري او استاندارد مسلخ ده. قسم که شما می‌بینید از خط سبک ما است که مواشی سبک में بزغاله و برا و گوسفند و این چیزا از این خط داخل میشه، بعد از او با توسط یک کرنگ مخصوص که اینجا است بالا میشه، در خط با زنجیر کشال میشه از چنگک، بعد از او دیگه قصابا تقسیمات خود میکنن. د مزار شریف مسلخ د نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ شوی چې په 24 ساعتونو کې څه باندې 1000 د وړو او لوی څارویو د حلالولو ظرفیت لري.